په دې ویډیو کې د ځمکې د تودوخې بدلون او د اقلیم بدلون په اړه ځینې معلومات ترلاسه کوو. آیا کله دې هڅه کړې چې تصور وکړې په لرغوني تیر وخت کې نړۍ څنګه وه؟ یا دې غوښتلي وي چې د ډایناسورونو دورې ته ولاړ شي کله چې ځمکه تر نن ډېره ګرمه وه؟ او یا هم دې غوره کړي وي چې د یخنۍ هغه وخت ته لاړ شي کله چې تودوخه تر نن ډېره ټیټه وه؟ موږ د دې ټولو لرغونو اقلیمي بدلونونو په اړه ځکه پوهیږو چې ساینسپوهانو زده کړل چې څنګه یې اټکل کړي. هغوی د شواهدو لپاره له یخو کورونو، د ونو له کړیو او نورو طبیعي نښو څخه کار اخیستی. دغه ګراف چې تاسو یې په تصویر کې وینئ د ناسا لخوا جوړ شوی دی او دا تصویر موږ ته دا راښیي چې تودوخه هر کال څنګه د 1880 نه تر 1899 کلونو د اوسط نړیوالې کلنۍ تودوخې سره بدله شوې ده. نو اوس راځو لومړی سوال ته چې تودوخې څنګه بدلون موندلی دی. که د 1880 نه تر 1940 کلونو پورې وګورو، ځینې کلونه به تودوخه له اوسط نه لوړه وه، ځینې کلونه به ټیټه وه، خو په عمومي ډول بیرته یو مناسب حالت ته ستنېده. خو شاوخوا د 1950 کلونو په شاوخوا کې نړیواله اوسط تودوخه بېسارې پورته کېدل پیل کړ. زموږ د پخوانیو تودوخو ریکارډونه هیڅکله دومره ناڅاپي لوړوالی نه دی ښودلی. د 1950 نه تر نن ورځې پورې که څه هم ځینې کلونه یو څه سړیږي، دا ساړه کلونه بیا هم د تېرو اوسط کلونو په پرتله ډېر ګرم دي. ساینسپوهانو په ځمکه کې د ګلخانه‌ایي ګازونو د غلظت بدلون په نښه کړی دی. دا ګازونه د لمر تودوخه زموږ په فضا کې بندوي، لکه څنګه چې یو ګلخانه لمر پرېږدي چې د شیشې له دیوالونو تېر شي، خو تودوخه یې نه پرېږدي چې ووځي. دا ګلخانه‌ایي اغېز زموږ سیاره ګرمه او د ژوند وړ ساتي. خو په دې کې د یو ځانګړي ګاز مقدار ډېرېدو ته پام شو چې هغه کاربن ډای اکساید دی. کاربن ډای اکساید په طبیعي ډول یو مهم ګلخانه‌ایي ګاز دی، خو انسان هم کولی شي دا خوشې کړي، لکه چې د لرګي یا فوسیلي موادو له سوځولو وروسته. د وخت په تېرېدو سره انسانانو ډېر او په ځینو شیانو د سونې په موادو تکیه وکړه ترڅو الوتکې، موټر او ریلونه وچلوي، برېښنا تولید کړي. د دې انساني فعالیتونو له امله اوس د کاربن ډای اکساید مقدار د پخوا په پرتله ډېر زیات په فضا کې شتون لري، تر هغه ډېر او تر هغه چټک چې طبیعي ډول ځمکه یې خوشې کوي. دا دروند ګلخانه‌ایي ګاز د لمر تودوخه زموږ په فضا کې بندوي او نور یې نه پرېږدي چې فضا ته ووځي. دا هغه څه دي چې د ځمکې اوسط تودوخه له تاریخي نمونو نه هاخوا لوړوي. پخوا ساینسپوهانو دې ته نړیوال تودوخېدل یا هم ګلوبل وارمنګ ویل کېده، خو اوس یې ډېر وخت د اقلیم بدلون یا کلایمټ چینج په نوم بولي. ښایي نړۍ کې یو څه تودوخه لویه خبره ونه ښکاري، خو موږ زده کړي چې د سیارې په طبیعي پروسو کې کوچنی بدلون هم ډېرې جدي پایلې لرلی شي. کله چې ساینسپوهانو د اقلیم د بدلون لومړنۍ نښې څېړلې، دوی وړاندوینه وکړه چې که سړې سیمې لکه شمالي او جنوبي قطبونه ګرمې شي، یخ به ویلې شي. دا ټولې یخنۍ به سمندر ته لاړې شي او د اوبو سطحه به لوړه کړي چې د سیارې د هوا سیستم بدلوي. شاید ته هم د وروستیو کلونو عجیب موسمونو په اړه اورېدلی وي. واورې په هغه ځایونو کې چې تل ګرم او وچ وي، وچکالي په هغه ځایونو کې چې تل یخ او باراني وي، لوی اورونه د ډېر ګرم دوبي پر مهال کې، سخت طوفانونه او د ښارونو سیلابونه. دا ډول پیښې پخوا لږ وې، خو اوس ډېرې شوي، لکه څنګه چې اقلیم پوهانو وړاندوینه کړې ده. خلک چې د اقلیم بدلون اغېزونه یې تجربه کړي ویرېږي چې کورونه، د ژوند وسیلې او د خوړو اوبو سرچینې به له لاسه ورکړي. ساینسپوهان کار کوي چې داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې له فضا نه اضافي کاربن ډای اکساید لرې کړي، خو تر هغې دوی هم سپارښتنه کوي چې موږ باید لږ کاربن ډای اکساید تولید کړو. دا به موږ سره مرسته وکړي چې د نړیوالې تودوخې زیاتوالی محدود کړو ترڅو ټولنې وخت ولري له بدلونونو سره عیار شي. که څه هم د ټولنې جوړښت بدلول اسان نه دی.